خاوره کې د پایېدلو نه دي. ته نشې کولی چې د داسې اتلانو په خاوره کې بدماشي وکړې. دا تا ته چا ویلي دي چې د اتلانو خاورې ته دې ته راشې او بیا د هغه اتلانو ته خبرې وکړي چې هغه دا 20 کاله د تا په وړاندې ولاړ و. ته طالبانو ته وایې راشه افغانستان ته. ته چا راوستی؟ ته چې دلته راتللې مخکې له هغه نظام دی چا و؟ ګوګشتکه د تا هغه د CIA او د بلیک واټر د جاسوس خبرې موږ نن واورېدلې. څومره د تعصب جای ده، په خپله دوی په ځان اریزه کوي. وایي امریکایي قواو مشر اشرف غني ته راغی، ورته ویې چې موږ عسکر باسو 50,000 نه مو 8,000 ته راوستل. وایي ولسمشر ورته وویل چې زه هېڅ کار په دې کې نه لرم. ګوره دا زموږ خبرې نه دي، دا په میډیا باندې پرتې دي. وایي ولسمشر ورته وویل چې زه هېڅ کار په دې کې نه لرم، تاسو پوه شئ کار مه پوه شئ. بیا وایي د دویم ځل دپاره راغلل چې 2,000 ته مو راوست، 4,000 ته. بیا وایي ولسمشر ورته وویل چې تاسو پوه شئ کار مه پوه شئ، زه پکې کار نه لرم. تاسو پوه شئ کار مه پوه شئ، زه پکې کار نه لرم. د درېیم ځل دپاره وایي پرون بیا راغلي، وایي مونږ تېره چې د عسکرو تعداد 0 ته 2,000 ته راولي. وایي محب ټامي ورته وویل چې که 0 ته هم راولې دا خاوره مونږ ساتو، دا خاوره مونږ ساتو. ښه جناب د CIA مزدور او د بلیک واټر جاسوسه 0 ته هم چې راوړي دا خاوره تاسو ساتئ که نه؟ پرونه پورې خو تر کولاو او تر واشنګټنه پورې منډې وهلې لکه چې هېڅ امریکایانو در نه کړي. جو بایډن انتظار هم لکه چې فایده درته ونه کړله. تاسو به په خپله اوس سم شئ. تاسو ته مضبوط ګزارونه پکار دي. وایي شرنګا بډینګا په کندهار کې خلکو ته لګیا ده، وایي خو هغه څوک دي هماغه غلامانو او مزدورانو چې تا پرېښي او تا به خندا کې یو اتل پرېښي، یو آزاد افغان، یو آزاد قناری به دې پرېښي، په دې تندي په تبرګي وهلې که نه، مازغې په همغه میز درته شیندل که نه، غلامان او مزدوران دې ځان ته راټول کړي او پرتې دې ویستلې. وایي 15,000 بندیان مې وایي خوسې کړل. ګورئ دا رسنۍ، دا خلک، دا سیاسون، دا افغانان د دې قضیې شهیدان دي. 15,000 طالبان بندیان مې وایي خوشې کړل، ملت مې راوغوښته، ملت خوشې کړل. ګوره تا 15,000 بندیان خوشې کړل، بیا د لویه جرګه راوغوښتله. لویې جرګې فیصله وکړه چې نور بندیان خوشې کړه، همدغه مزدوران دې راغونډ کړي. هغه نه وروسته د امریکا او د برطانیې او د فرانسې او د استرالیا سفارتونه یې ټکول چې دلته خو بندیان موږ سره د دې بهرنیان یې وژلي. دا که موږ خوشو په اروپا کې به د اپیم او د پوډرو سیلابونه راسي. هغوی هم درته ویل چې خوسې که ته د موږ امنیت مه نیسه، خوسې که هېڅ پروا نه. بندیان تا خوشې کړه. اوربان مې وایي وکړه، اوربان تا وکړه. اوربان خو اوس هم ته چغې وایې. اوربان خو چې طالب وکړ یو حکمت دنیا ته یې ښودله، د تا کاذبه څېره طالب نړیوالو ته ښکاره کړله چې تا وویل په افغانستان کې 21 ډلې دي، لیکن اوربان تما طالب وکړ په ټول افغانستان کې ډزو نه شو. 3 ورځې اوربان دې کړی. دا خو یې د تا منحوسه څېره دنیاوالو ته ښکاره کړله. طالب د اوربان په کولو سره دنیا ته وښودله چې په افغانستان کې جهاد، مقاومت، کفر ځپونکي عملیات دا موږ رهبري کوو. 21 ډلې نور نشته، هغه ټول د تا غلامان او مزدوران دي. طالب خو په اورکم او په اوربند کې امریکایانو ته ثابته کړله چې جګړه موږ د تا په وړاندې روانه کړې، دلته نورې ډلې نشته. نو ته که خر نه یې، تا که عقل درلودی، تا که منطق درلودی، نن به د اوربان خبره نه کوله. اوربان خو د طالب هغه پولادي سوکو چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې مازغې پې باندې وشیندل، تر ننه پورې نړیوال په تا اعتماد او باور نه کوي. ځکه چې طالب و چې دنیاوال ورته ویلي چې د تا په وړاندې د مقاومت رهبري د موږ په لاس کې ده. د کابل ګوډاګۍ ادارې ټامیان او فلبرایټان او د CIA او د بلیک واټر مزدورانو به نه مقاومت 21 ډلې کوي، 22 کوي، 25 کوي. چې کله طالب اوربند کوي
په ټول افغانستان کې له شرق نه تر غربه له شماله تر جنوبه څوک ډز نه کوي. دلته و چې امریکا او نړیوال دی په دې پوه شو چې د کابل ګوډاګۍ او مزدور اداره موږ خطا باسي. په طالبانو اعتماد او باور د نړیوالو راغی چې دا رښتینې خلک دي. نو ته که عقل تا درلوده تا به نن دا خبره نه وکړې. طالب فولادي سوک هغه ورباند او طالب وکړي همدې دپاره چې ځان نړۍ ته وښیي چې د دغه فاتحانه انقلاب رهبري د طالبانو په لاس کې ده. دلته داعش او نورې ډلې انتن نه ورکوي. نو ته شین خر بیا راځي وایي وران مو. بله خبره د انتخاباتو. انتخابات یو خیال او محال ده. تاسو د بلیک واټر جاسوس طالع ته وایم انتخاباتو خبره ته په کومه خوله باندې کوې؟ کوم انتخابات؟ هغه انتخابات چې تی تر ارګه پورې ورسولې هغه 15,000 رایې دغه انتخابات یادې. طالبان به راځي انتخاباتو به درېږي. د انتخاباتو په کمیسیون کې به ته فساد کوې. د انتخاباتو کمیشنران به د 91 کوډ نه په پیسو اخلي. زور قوت او رینجرې به له تا سره بیا به موږ به انتخابات کوو. اول خو ته په اریانا چوک کې راځوارم سې پس له هغه انتخابات کوو چې هم له ما سره جب کې 1000 افغانۍ هم له تا سره بیا ته نرشه تې ما نه وګټه. زه به د کور کې د ډوډۍ پیسې نه لرم. ته به له یو نوي کور نه په میلیاردونو روپۍ باسې په انتخاباتو به یې مصرفوې. آخر کې نتیجې ته به هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راځي ما ته به 10% راکوي تا ته به 90% زه به بیا منم. همدا انتخابات همدغه انتخابات چې حکمتیار در سره ودرېده غبن دې وکړه غلا دې وکړه کمیشنران دې واخیسته دوکه دې وکړه مردار او سپین او تورې رایې دې په ارګ کې ډکولې بیا د حکمتیار صاحب ته پیغورونه ورکول چې تا 3% رایه ګټل. تاسو چېرته انتخابات وکړل؟ د امریکا پر راتلو سره افغانستان ته ما د دوی شفاف انتخابات وکړي. کرزي شفاف انتخابات که کړي وي ګل مرجان ولې نه منله؟ ګل مرجان الحمدلله د دیموکراسۍ او د جمهوریت په تندي او داغ سو. نه منم د موږ له ګل مرجان نه ټرمپ هم زده کړه وایي نه منم. دیموکراسي خو دې دلته په لغته ولګېده. اوس چې هر ملک خلک انتخابات ګټي بس خالي دومره به وایي نه منم. بس چې نه منم دې ویلې خبره ختمه شوله. یو شی له غلام او له مزدور ادارې نه د نړۍ دیموکراسۍ ته سرایت وکړه چې تر ټولو غټه دیموکراسي په امریکا کې ده. د موږ د ګل مرجان نه منم ورغی. سبا به پوتین په روسیې کې نه مني مودي په هند کې نه مني. بس آخره کې به نه مني بس خلاص ځکه دیموکراسي ده. بیا به انتخابات کېږي چې بیا وشو آخره کې بیا ووایه نه منم. بیا انتخابات کېږي بیا دې چې زړه خوښ نه بیا ووایه چې نه منم. نو تا سره به موږ همدغه د نه منم انتخابات کوو. کمشنران به اخلې په پیسو باندې غلا به کوې په هر کې به ټاپې لګې. داسې انتخابات نه این خیال است و محال است. آقای طالع برکت دموکراسی بود که تو را در ارگ نشانده. برکت غلامی و مزدوری تو بود. جاسوسی که به امریکایا کردی در هر چیزی نتیجه انتخابات و رای دادن مردم نیست. ما حکومت عاری از فساد میخوایم در افغانستان. حکومت عاری از بد اخلاقی. حکومت عاری از جاسوس و ظالم و مزدور. حکومتی که در آن شریعت قانون اسلامی نافذ باشد. حکومتی که آزادی ما سلب نشود. حکومتی که خود مختاری داشته باشیم. حکومتی که مثل تو جاسوسا و خائنان رایش حساب شود. حکومتی که از کولاب از تاجیکستان و امریکا سگشویا و سوسیال خورایی که آمده قبول نیست. حکومتی باشه که کار به اهل کار سپرده شود. حکومتی باشه که برای همه افغانان قابل قبول باشه و اگر نه سخن از آتش بس نزنیم. این ناکامی شما است. این دلالت به این است که امریکایی ها و بادارای شما را تنها رها کردند.
آقای طالب تو در وطنی که همه امپراتورهای جهانی که به افغانستان آمده از اینمی مردم افغانستان دندان شکن جواب برایشان داده، تو با مردم خطاب به مردم قندهار گفتی که طالبا بیا انتخابات کنه. انتخابات انتخاباتی که باز در نتیجه آخر تو بگی قبول ندارم، انتخاباتی که آقای شرونگا بگه که قبول ندارم، کلا حاشا شدنی نیست. باید گردنهای شما بریده شود.